د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او رحم کوونکی دی. ملګرو، نن به در سره په دغه موضوع باندې خبرې کوم. په پاکستان کې هدفي وژنې څوک کوي؟ ځکه ما سره دا ویډیو هم ده، ځکه دا ویډیو یو څه موده د مخه حمید میر په یو سیمینار کې کړې وه، چې په هغې کې ډېر زیات د مختلفو دغه راټول شوي وو، د ګوندونو مشران هم پکې وو، نور د ټولنو مشران هم پکې وو. په هغې کې دغه خبرې شوې وې چې دغه وژنې په پاکستان کې څوک کوي. دا وژنې چې دي دا د انګریزانو له وختونو پاتې دي، ځکه د انګریزانو به چې څوک نه خوښېدل هغه به خپله مړه کړه، بیا به لکه داسې نه څرګندول، داسې به نه ښکاره کول چې دا چا وژلي دي، خو وژل به انګریزان. هغه سیستم اوس د پنجاب دغه حکومت ته پاتې دوی چې څوک په تبه جوړ نه وي او کم پښتانه یا سیندیان یا بلوچان چې د خپلو صوبو دپاره حق غواړي یا د خپلو ولس دپاره حق غواړي او په خپلو وسایلو باندې خپل اختیار غواړي، نو هغه مشران به دوی پورته کوي او به یې وژني. ځکه دا تاسو سره بیا زه دا ویډیو هم لږه شانته لنډه در سره نشروم، دا به هم تاسې واورئ، بیا به زه خپله هم یو تبصره لرم، نو دا ویډیو به تاسې سره زه نشر کړم، بیا به انشاءالله تعالی خبرې کوو. یہ جو لاپتہ افراد کا ایشو ہے یہ انگریزوں کے دور سے چل رہا ہے. جب کوئی سیاسی کارکن کوئی شاعر کوئی ادیب ایسی بات کرتا تھا جو انگریزوں کی حکومت کو پسند نہیں آتی تھی تو اس کو لاپتہ کر دیا جاتا تھا. پھر پاکستان بن گیا، لیکن پاکستان بن گیا تو آج کے پاکستان میں جب انسانی حقوق کے عالمی دن پر آپ یہ سیمینار منعقد کرتے ہیں تو اس سیمینار میں جہاز بلوچ کی والدہ جو ہے اس کی سسکیاں آپ کو سنائی دیتی ہیں. یہ جب سیمینار صبح شروع ہوا تھا تو جہاز بلوچ جو ہے کلی کمرانی کا نوجوان، اس کی والدہ جو ہے وہ لکه دې ویله چې کله دا کنفرانس جوړېدو په هغې کې یوه بلوچ مور وه چې د هغې زوی په دې وختونو کې لکه پورته شوی و د کور څخه او هغه به ویشتل شوی و. نو هغه یادوي چې هغه چې کله دا سیمینار شروع کېدو نو هغې هم ژړلې. بیا دا د بټو د یو کتاب تذکره کوي چې هغه دغه چې وایي بټو چې و په هغه وخت کې هم یو بلوچ چې و مشر و، هغه به خپله دا یو له نوم یادوي، ځکه دا به زه لږ کړم چې د هغې نوم یاد کړي، بیا وروسته به بیا زه دغه وکړم. اس کی سسکیاں آپ کو سنائی دی ہوں گی. تو اس وقت میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج تو انگریزوں کا دور نہیں ہے، انگریز تو چلے گئے پاکستان سے، لیکن یہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہاں پہ بہت سے لوگوں کی مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ ان کی سسکیاں کوئی نہیں سن رہا. تو کیا واقعی ہم آزاد ہو گئے؟ یہ ایک سوال ہے. تو اگر آپ لوگ جو ہے یہاں پہ بہت سے لوگوں نے اسد اللہ مینگل صاحب کی بات کی جو اختر مینگل کے بڑے بھائی تھے، ان کا ذکر کیا. یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو کتاب ہے ہیومن اینڈ ریئلٹی کی بات کی جو اختر مینگل کے بڑے بھائی تھے ان کا. تو اگر آپ لوگ جو ہے یہاں پہ بہت سے لوگوں نے اسد اللہ مینگل صاحب کی بات کی جو اختر مینگل کے بڑے بھائی تھے ان کا ذکر کیا. یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو کتاب ہے ہیومن اینڈ ریئلٹی جو انہوں نے جیل میں لکھی تھی، وہ کتاب کا ذکر انہوں نے اختر مینگل صاحب نے سپریم کورٹ میں بھی کیا تھا. تو بھٹو صاحب نے لکھا ہے کہ جب وہ وزیر اعظم تھے اور اس طرح اسد اللہ مینگل صاحب کو اغوا کر لیا گیا تو انہوں نے اپنے جنرلوں سے پوچھا. دوی لکه دا لکه خبرې پاتې دي، بخیر دی وروسته کېږدو. دا هم دا خبره کوي چې دغه دی دا عطاالله مینګل ورور چې و هغه هم د بټو په وخت کې لکه آمدې د پنجابي آرمي هغه پورته کړی و او لکه خپله بټو د ټولو ته معلومات نه کېدو چې دا چېرته دی او چا لکه پورته کړی دی یا مړی ژوندی معلوم نه و. نو هغه یو څو جنرالان و هغې راوغوښتل، هغې سره هغې نه پوښتنه وکړه چې دا دغه چېرته و، دغه منګل چې دی دا د بلوچو د وسایلو غوښتونکي هغه چېرته دی. بیا هغې ویله چې هغه خو لکه دغه دی دا موږ پورته کړی او وژلی هم دی. او هغې ویله چې زه به دې خلکو ته څه جواب ورکوم؟ وایي ته ورته دا جواب ورکړه چې دا افغانستان ته تښتېدلی دی یا افغانستان ته تللی دی.
نو لکه د ماغه زمانې نه دا یو سلسله روانه ده چې پاکستان کې لکه د پنجابي څو په دفي وجونو کې ملکی یا بندي کې یا لکه پورته کې لکه دیو ته وایي کنه لکه پورته کول نو هغه به د سکی چې به په افغانستان باندې وراړوي یا چې کوم وخت کې خپل حال د څوک پاتون شروع یا د خپل ازادۍ لپاره یا د خپلواکۍ لپاره کوشش شروع کی نو هم دا د پنجاب حکومت چې دی په افغانانو باندې وراړي په به تیر حکومتونو وراړول چې دا د غزنه خلک تربیه کوي هغه رادیږي چې پاکستان کې ورانکاري وکړي هغه د سند ځکه دغه ټول قومونه چې دي دا خپل ازادي غواړي د پنجابي حکومت نه او پنجابي حکومت چې کله ازادي نه ورکړي نو به دغه مسلې چې دي دا او ته پیدا کیږي څنګه دا د کوم دا بیروسه وکړو د غزنه دغه چې دي مشکلات دا ډېر د بخانه روان دي نو نن زبا ډېری خبرې نه کوم ځکه چې دا پروګرام مخکې شروع کړی او هغه ما سره خپل یو بل پروګرام او هغه ما د انټیګریټ کوو هغه د سوچ لکه زوم په نوم باندې یو پروګرام د ځکه تاسو ټول پیژنئ هغه به د سدي چې یو بل پروګرام دی بل سافټویر دی ریسټریم بیا هغه خلک هغه سره یو ځکه لکه انټیګریټ کوي بیا هغه چې دی چې کله ته د زوم نه په ژوندۍ بڼه غواړي چې لاړ شي بیا هغه ریسټریم چې دی هغه سره دا مرسته کوي چې لکه فیسبوک یوټیوب ټویټر او څومره چې لکه نور دا سافټویر دي بیا دا د لارې هغه په ژوندۍ بڼه په مختلفو دغه سیستمونو ته ځي نو ما هغه کتو هغه چې ما وکتو لکه زه خپل هغه پروګرام کې بیانوي نو ځکه زه بلد نو چې دا لکه ریسټریم به کارو کې کو باندې کې چې دغه نور پروګرامونو سره لکه دا لکه څو ځینو ته بوزي نو ما ټیسټ کو نو مخکې راغلی وم زه د پما یو څه خبرې کړې وې نو دا موضوع لکه ځکه نا وخت هم شو مرګري مې نه دعوت کړي چې هغه دغه څه سوال نو کوم ان شاء الله تعالی زه خبرې کوم راځي به ځکه پرون ما یو موضوع تاسو سره کوستري و چې پښتونخوا یا لوی افغانستان واړی کې پښتونخوا واړی یا د پنجاب په غلامۍ کې خوشاله استي نو هغه موضوع باندې ځنې پښتنو د افغانستان هم دا کړی چې لکه هغه خو لکه پښتونستان او دغه هغه کلو پښتونستان د افغانستان یا لوی افغانستان دا فرق نه کوي مګر هغه ځنې نور د قومونو چې هغه د لوی افغانستان هم مخالفین دي په افغانستان کې هم د اختصاص شته په پښتونخوا او دغه بلوچستان په سیمو کې هم پښتنو کې داسې پښتانه شته چې هغه د پنجاب په غلامۍ کې خوشاله دي نو هغه لکه یو دغه غوندیو ما یو سوال کړو نو هغه ته جوابونه راغلي تقریبا هغه پروګرام یو وزره کسانو ولیدو نو هغه کې ځنې کومنټونه خلکو کړي نو دې خاطر باندې به ان شاء الله تعالی به نور پروګرامونه به کوو لکه د پاغونې به د خیر سره ځنې وخت کې به شاعرانو پکې زرا دعوتو خو بیا ځینې وخت داسې چې خپل کارونه مې ځکه سره نشي کولی چې لکه دومره وخت دې ته ورکړي ځکه دا وخت هم ډېر غواړي که ته یو ویډیو پیدا کړې بیا هغه برابره کړي هغه وکړي یا کوم میلمه رابلې نو هغې سره هم بیا هغه وخت ورسره ټاکل کېږي که نه لکه هلته هغوی هم مصروف وي چې کوم وخت هغوی وخت لري کوم وخت زه وخت لرم انشاءالله تعالی دغه د لوی افغانستان موضوع یا لوی پښتونستان او د پنجاب غلامي او په لوی افغانستان کې د پښتنو څه ګټې دي یا پښتونستان کې څه ګټې دي په دې باندې ان شاء الله تعالی لکه ټول افغانان دلته چې راځي یا مشران کې د پښتونخوا مې هغې نه به زه دا سوال نه کوم هغه به لکه خپل جوابونه خپل نظرونه تاسو سره شریکوي نو خپله پرون هم ډېرو ملګرو نظرونه شریک کړي ځکه ما ویل چې په دغه کې تاسو کمنټونه بیا ولولئ په هغې کې چا لکه د لوی پښتونستان چا د لوی افغانستان طرفداران چا لکه بیخي هغه ویل چې موږ په دې کې نه یو هغې کې ځینې د افغانستان د مځکې داسې کسان خپله په دغه کې مو د پښتونخوا کې مو نو دا شته ځکه نظرونه مختلف وي خو په کار دا ده چې دغه نظر د خلکو سره شریک کړو چې خلک یعنې پښتانه او افغانان څه غواړي افغانان مقصد دا دی ځکه افغانستان کې مختلف قومونه اوسېږي یا نور قومونه دي هغې ته هم ځکه چې هر قومي لکه چې بیا که ته دغه جغرافیه کې اوسېږي بیا افغان یادېږي لکه څنګه چې په جرمني کې یا ترکیه کې نور قومونه کردان دي نور دي په ترکیه کې اوسېږي ترکان یادېږي ځکه هغه سره خپل نوم ورته ورکوي او هغه خلک هم بیا چې په دې نوم باندې چې ځان په دغه نامه باندې افتخار کوي لکه اوس په ترکیه کې چار قوم اوسېږي خپله چې ترکو ته وایي په هغې باندې افتخار کوي ځکه هلته پیدا شوی دی داسې په جرمني کې لکه ډېر عربان دي دغه نور قومونه دي
همالته زیږېدلي دي، همالته اوسېږي، نو هغوی هم ورته خپل نوم ورکوي، لکه د جرمنو طریقې پاسپورټ او دغه کې چې کله دغه ځای نشنلټي واخلي، خو هغه خلک هم بیا هغه نوم او هغه افتخارات ته خوشحالېږي، نو هغه نوم په ځان باندې ږدي. نو که په افغانستان کې هم دغه شانته نور قومونه چې دي که هغه ته ژوند کوي، هغه افغان نوم هغې ته ورکول کېږي، او هغه قومونه هم باید د افغان په تاریخ او د افغانستان په دغه جغرافیه باندې ویاړ وکړي. لکه داسې یو حساب دی، هغه مې دې په خاطر باندې لري خپل افغانان پښتانه هم باید دا وکړي. په دې باندې ما مخکې یو بله غټه ویډیو نشر کړې وه، ځکه هغې کې دغه و، انشاءالله تعالی هغه به بیا بل ورځ په هغې باندې به بیا بحث کوو. او که وشو دا اوس راسره هغه مېلمه نشته دی چې ولې، ځکه هغه ویلې چې د افغان نوم چې دی لکه دا د ډېرو قومونو سره اوس مشترک دی، نو باید که پښتونستان وي نو بیا به د پښتون نوم لکه دا یوازې د پښتون نوم دی. خو که هغه ما ورته بیا داسې ویلې که د پښتونستان جوړ چې هلته کوم مختلف قومونه ژوند کوي، نو پښتون نوم به بیا هم ته هغوی ته ورکړې، نو بیا به داسې چې هغه غیر پښتانه به هم پښتانه وي. لکه دا داسې نه ده، ځکه هغې نظر چې و لکه په دې باندې پوره سوچ کړی نو لکه دغه نظر اصلا داسې دی، لکه هغې داسې ویلې چې د افغان نوم ځکه دغه نه دی، ځکه چې دا لکه نورو قومونو ته هم استعمالېږي. نو ما ته داسې ویلې ما لکه ته لویه پښتونستان جوړ کړي او په دې کې لکه چترالین یا نور قومونه لکه ازبک، ترکمن، دا ټول راشي، او هغه به هم ځکه که نشنلټي ته ورته ورکوي او د پښتونستان چې ورته به ورته لیکي پښتونستانی یا پښتون، نو ما هغه نشنلټي کې لکه اوس چې افغان کړي هغه خپله ته اتومات هغې هم پښتانه کېږي، او دغه نور قومونو ته هم د پښتون نوم به استعمالېږي. هغه ته دې په خاطر باندې دا کړی وه ځکه دا مشکل نه دی، ځکه چې ته یو جغرافیه کې اوسېږي او په هغه جغرافیه چې څه نوم وي هغه بیا هغه ټولو ته استعمالېږي. لکه مثال مې د جرمني، ترکیه، دغه څه چې نور ملکونه دي لکه فرانسې کې ډېر زیات مختلف قسم قومونه اوسېږي، خو مګر هغه نشنلټي کې دغه کې چې دی پاسپورټ کې ورته هماغه فرانسوي لیکل کېږي. نو دغه مسله خو داسې ده، ځکه د هغې کوم دغه چې و په هغې باندې بیا ما جواب ورکړی، بیا هغې مې څه لیکلي وو، خو انشاءالله تعالی یوه ورځ به د هغې خپله زه دغه کوم بلنه به ورته ورکوم چې به هغه په دې په اړه باندې نور خپلې مفصلې خبرې وکړي، ځکه اوس ما سره هغه نشته، ځکه زه نه غواړم د هغې په اړه ډېر څه ووایم. نو دغه چې دی سوري صاحب کمنټونه رالېږلي، نړۍ منورل، او دې ورور هم دا سلام رالېږلی، دې څخه هم نړۍ مننه. نو انشاءالله تعالی بیا چې خیر سره ځو په راتلونکي کې سبا که وشو یا بل سبا ته که زه په ژوندی باندې راځم، نو هغه پروګرام خو مې چوپ کړو، بیا هغې کې به نه یم، بیا به انشاءالله تعالی نور پروګرامونو کې هماغه سافټویر به استعمالوو. هغې کې یو څه مشکل اوس هم شته، هغه مې له خیر سره دغه کړو، هغه ستونزه مې ورله حل کړه، نو بیا ورته زه راځم. نو تر بله ویډیو پورې الله جل جلاله سپارم. خوشحاله، ارام او سوکاله ژوند ولرئ. د الله جل جلاله په امان.